مننه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت جامو کې به وئ. زه نن ورځ بیا هم تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې دوستانو غواړم تاسو ته د راکی رابیت مایننګ معرفي کړم چې دغه مایننګ هم په ټول شکل کې د مستر کامبو پر رقم ده او دوی هم اعلان وکړ چې په 23 تاریخ به لیست کیږي. مستر کامبو په 26 او دا په 23 یعنی د مستر کامبو څخه به 3 ورځې مخکې دا لانچ کیږي چې فعلا صرف 19 ورځې د دې لانچ کېدو ته ټایم پاتې. نو ټایم هم کم ده، موږ باید کوشش وکړو دغه 19 ورځو کې ډېر زیات ټوکن جمع کړو چې ترڅو یو ښه عاید ترېنه ترلاسه کړو. نو دغه ویډیو کې مې هدف دا ده چې دغه مایننګ په مکمل ډول تاسو ته تشریح کړم او همداشان د ورځې 15 میلیونه فری کوین د ترلاسه کولو طریقه هم تاسو ته وښیم. نو راځئ زه ویډیو ته که لومړی ځل مو د چینل لیدنه کوئ چینل سبسکرایب، دا ویډیو لازمي لایک کړئ. ملګرو د دې مایننګ دغه ډول یو لینک ده چې ما تاسو ته لومړی کومنټ او خپل ټلګرام چینل کې ایښی. په همدا ډول لینک به کلیک واخلئ تاسو او تاسو مستقیم ټلګرام ته راولي. ټلګرام کې دوستانو تاسو ته روبوټ راوړي، روبوټ به سټارټ کوئ. دا لاندې تاسو ته لومړي سر کې شنه د سټارټ نښه درکوي او ووایئ بیا داسې صفحه راځي، دلته به بیا شروع یا سټارټ ووهئ او د دې مایننګ ته به ورشو او اکاونټ جوړولو او مکمل کار طریقه درته ښیم. نو کله چې ور داخل شو دلته لومړي سر کې ژبه ده، کومه ژبه انتخابوئ؟ زه هم د انګلیش انتخابوم او لاندې سټارټ وهو. چې مو دغه د زموږ اکاونټ جوړ شو او کار تر سره شو دوستانو. اوس به تاسو ته مکمل د کار طریقه هم دوستانو ټول مستر کامبو پر رقم دا ټول همغه ډول تر سره کېږي. ډیلی کامبو هم لري او ډیلی کوډ هم لري او نور ټول کار همغه ډول دا. راځم تاسو ته ټولې برخې درښیم ملګرو. لومړی خو دلته دې ته به هم موږ هر 3 ساعتو کې داخلي یو، په هرو 3 ساعتو کې به موږ ته ټوکن راټولوي او کلیک به کوو. په دغه برخه کې هم زموږ ټوټال ارنینګ ښیي چې موږ څومره تر اوسه په د رابیت کې راکی رابیت کې ارنینګ کړی دی دا ښیي ملګرو. او دغه خط چې دا دلته هم ستاسو لیول ده، کله چې دا خط پوره کېږي ستاسو یو لیول پورته ځي دا تر دې او په دې صفحه چې هم کلیک کوئ د تل په څېر د نورو ډراپونو په څېر هم تاسو ته ټوکن درکوي. نو دی له دې راځم لاندې مکملې برخې تاسو ته معرفي کوم. لومړنی دی کې د ټوکن ټولولو مهمه برخه دوستانو هغه د ماین برخه ده. ماین برخه کې د دې هم کارتونه شتون لري. دا ډول کارتونه دي دوستانو. کله چې دا کارتونه تاسو لیول اپ کوئ ستاسو هاورلی انکم ډیریږي، یعنی تاسو ته بیا ډېره ګټه درکوي. مثلا زه راځم د مثال په ډول دغه لومړنی کارت غواړم اپګریډ کړم، لاندې اپګریډ وهم. دا چې هر یو اپګریډ کوو موږ ته هاور ساتنې ټوکن ډېر راکوي. نو دغه 2 کارت د مثال په ډول ما اپګریډ کړل. که زه اوس اصلي صفحې ته راسم دلته ګورئ موږ ته د ساعت ګټه څونه شوه؟ 1480 ټوکن، یعنی هر ساعت به موږ ته خپله اټومیټیک 1480 ټوکن ټولېږي. تاسو کولی شئ راشئ دغه برخه کې د کارتونه بیخي ډېر دي، څومره کارتونه چې وغواړئ دلته یې راواز کړئ او خپل هاورلی انکم زیات کړئ. زه نه غواړم اوس تاسو ته ویډیو اوږده کړم او ټول درته راواز کړم. ښه نو دلته نورې 2 برخې هم لري چې په دې کې هم کارتونه دي. یو د کلایم برخه ده، راځم کلایم ته. دلته هم دوستانو دا کارتونه دي. دا کارتونه دوستانو اپګریډ ته اړتیا نه لري، صرف دا ټایمونه یې سپي لیکلي. دومره ټایم بعد چې تاسو کله خپله راځئ دې صفحې ته او کلیک کوئ تاسو ته خپله ټوکن دی درکوي. مثلا دا یو ګورئ د دې ټایمر نشته، ټایمر یې پوره شوی. زه به کلیک کوم، دلته ګورئ 6000 ټوکن یې موږ ته فري راکړل. له دغه برخې صرف تاسو فري ټوکن کلیمول. نو دلته هر وخت راځئ ګورئ که کوم کارت ټایم پوره وي کلیم وهئ او ټوکن کلیم کوئ. دا برخه اوس څنګه یو بله برخه هم لري. دلته هم کارتونه دي ملګرو، کولی شئ کارتونه اپګریډ کړئ او هاورلی انکم مو زیات کړئ. ښه نو دغه څخه هم وځم دوستانو. دغه برخه چې وینئ دلته ډیلی کامبو ده. 3 کارته به انتخابوئ ډیلی کامبو درکوي. کامبو انتخابولو طریقه هم تاسو ته درښیم. یو دانه بله برخه هم د څنګه ورسره ده، راځم دا هم تاسو ته معرفي کوم. دغه کې هم کارتونه دي، کولی شئ اپګریډ یې کوئ او مختلف کارتونه دي. او دا کلیم کې هم بیا د همغه ډول څنګه چې مې مخکې درته ویل کوم کارت چې ټایمر یې خلاص وي راځئ کلیم کوئ. خوا کې یو بله نښه هم ده چې دلته هم کارتونه دي، څنګه چې وینئ دغه برخه ټوله کارتونه دي. او راځم یو بله برخه تاسو ته د انیمیګا د دې برخې زه تاسو ته اخره کې معلومات درکوم. بیرته راځم اصلي صفحې ته او باقي نورې برخې تاسو ته معرفي کوم. یو دانه د بیټل برخه ده دوستانو چې دلته تاسو کولی شئ مچونه وکړئ. فکر کوم چې فعلا دغه برخه نه ده وضع شوې، کوم انکسونه یې پلي کړی او که وضع هم شي دلته به تاسو میچ کوئ، د میچ په بدل کې ټوکن درکوي. خو څنګه ورسره د فرند نښه ده چې تاسو کولی شئ د خپل لینک په واسطه خپل ملګري دعوت کړئ. هر دعوت په سر ډایرکټ 15000 ټوکن او کله چې بیا هغوی مایننګ کوي هم تاسو ته په ورځني ډول کمیشن راځي د ټوکن. او که پریمیوم ټلګرام ولرئ نو تاسو ته بیا 25000 سکې درکوي. دا له دې څخه دوستانو. اوس څنګه ورسره یو بله برخه ده د ایر ډراپ. راځم ایر ډراپ برخې ته. ایر ډراپ برخه کې دوستانو
تاسو کولی شئ صرف خپل ټون وایلیټ کنیکټ کړئ، خاص څه نشته. ټون وایلیټ کنیکټ کولو درته طریقه ښیم. کنیکټ یور وایلیټ کلیک کوو، بیا لاندې کنیکټ یور وایلیټ باندې کلیک کوو، دلته خپل ټون کیپر انتخابو، خپل وایلیټ کنیکټ کوو چې د دې څنګه مې وویل 19 ورځې بعد لانچ شي او وډرا شروع شي، ډایرکټ موږ خپل ټون کیپر ته وډرا ترلاسه کولی شو. په دې چې مو کلیک ستاسو ټون کیپر وایلیټ راوړي او تاسو کولی شئ دې سره خپل وایلیټ کنیکټ کړئ. زه راځم خپل لومړنی وایلیټ غواړم کنیکټ کړم. خپل لومړنی وایلیټ سلیکټ کوم، یو ځکه له ایرډراپ څخه بیرون راوتی د ټلګرام مې بیرته ورځم د ایرډراپ برخې ته. نو راغلم دوستانو، دلته څنګه چې مې ټون وایلیټ کنیکټ کوم، ټون کیپر کلیک کوم، دلته اوس موږ ته ډایرکټ کنیکټ آپشن راځي. لاندې کنیکټ وایلیټ وهو او خپل فینګر یا هم خپل د وایلیټ کوډ ورکوو او راکی رابیت سره کنیکټ کوو. کوشش کوئ خالي وایلیټ کنیکټ کړئ دوستانو. هغه وایلیټ کې چې پیسې دي اکثریت کوشش مه کوئ تاسې ایرډراپونو سره کنیکټ کړئ، ځکه ځینې ایرډراپونه بیا سکم راوځي او امکان لري ستاسو د وایلیټ پیسې تاسو څخه غلا کړي. ګورئ زموږ وایلیټ کنیکټ شو، زموږ ادرس هم راغی. دلته اوس د ضرب نښه وهو، دا سټپ هم تمام شو. وځو ترېنه بیرته راځم تاسو ته هم صفحې ته. دغه د کار طریقه وه. اوس راځم دغه درې برخې دوستانو پاتې شوې، دغه هم تاسو ته معرفي کوم. لومړنی دا د انرژي برخه ده. د انرژي تاسو نور خپله پوهېږئ، کله چې کلیک کوئ ګورئ له دې کمیږي. د انرژي د دغه کلیک لیمټ ده چې زیاتره خاص دومره په درد نه خوري، ځکه دغه برخه دونه ټوکن نه ورکوي. بوسټ برخه ده یو دانه، د کونج کې راځم په دې هم تاسو ته کلیک کوم. بوسټ برخه کې دوستانو یو د فول انرژي آپشن ده، یو د ټوربو. فول انرژي صرف همغه انرژي چې په کلیک کولو کمیږي ډېرې، او ټوربو آپشن ستاسو ټوکن 100 برابره په یو کلیک درکوي. نو دغه د ټوربو ګټه ده. راځم بله برخه د مولټیپل پونه ده. مولټیپل برخه دوستانو ګټه څه ده؟ ګورئ زه کلیک کوم، پر کلیک یو ټوکن راکوي. مولټیپل برخه چې کله مثلا موږ اپګریډ کړو موږ ته په یو کلیک 2 3 4 ټوکن راکوي. مولټیپل دا ګټه ده. انرژي لیمټ هم ملګرو، انرژي لیمټ ګټه څه ده؟ انرژي لیمټ ګورئ دوستانو، دلته اصلي صفحې ته زه یو ځل راشم، دغه لیمټ ډېرېږي. د انرژي لیمټ په ډېرولو دغه لیمټ صرف ډېرېږي دوستانو. او لاندې یو بل آپشن ده دوستانو چې ما خپله نه ده کارولی، ځکه 5 میلیون ټوکن غواړي او زیات معلومات یې نه لرم. دغې څخه مو زم دغه برخې مې هم تاسو ته معرفي کړو. اوس راځم دی کې دوستانو چې هغه 15 میلیونه فري ټوکن به موږ څنګه ترلاسه کوو، چې یو خو د ډیلی کامبو په واسطه ده او یو د کوډ. راځم د کوډ او د ډیلی کامبو طریقه تاسو ته ښیم. دلته د ایرن برخې ته راشئ دوستانو. دلته دوستانو ځینو ټاسکونه هم وي چې تاسو یې کمپلیټ کولی شئ. مثلا دا وایي چې زموږ چینل جوین کړئ 1 لک ټوکن، او دغه آپشن چې د دوستانو دا ډیلی ده. روزانه تاسو راځئ په دې کلیک کوئ، یو چیک اپ کوئ، ټوکن درکوي. دلته ګورئ مثلا زه نن ورځ چیک اپ کوم، ماته ټوکن راکوي. لومړی باید چینل جوین کړو د چیک اپ لپاره. زه راځم چینل یې جوین کوم، هغه جوین مې کړو. اوس راځم چیک وهم، موږ ته د دې ټوکن روزانه فري راکوي. دومره دوستانو برخه چې د دې میګا برخه ده چې 2.5 میلیون فري ټوکن روزانه ورکوي. دا به موږ څنګه ترلاسه کوو؟ د میګا په همدې میګا برخه باندې کلیک کوو، لاندې آپشن وهو، دلته ګورئ 12 دانې دوستانو حروفونه دي. دا حروفونه به موږ ترتیب کوو. څنګه به ترتیب کوو؟ مثلا زه وایم چې اول دغه ده، دا به له دې ځای نه راخلو، اول ته به یې راوړو. دوم چې کوم یا به دوم ته راوړو. راځم اوس تاسو ته طریقه درښیم. زه مثلا راځم میګا کوډ د نن ورځ راوړم او راځم د میګا برخې ته. دغه دوستانو د نن ورځ میګا کوډونه دي. مثلا ګورئ اول دا ده، دوم دا ده، دریم دا ده، څلورم دا ده، پنځم او شپږم. دغه ډول به موږ دا ورته ترتیب کوو. دا به اوس څنګه ترتیب کوو؟ زه بیرته راځم ایرډراپ ته داخلیږم، مثلا اول او دوم او دریم ورته انتخابوم. راځم بیرته میګا برخې ته ورځم او دلته ورته اول او دوم او دریم انتخابوم. زه دوستانو دغه انتخابوم، ویډیو سکیپ کوم. ښه نو دوستانو نور ترتیب برابر ده. تاسو چې کوم کوډ په لومړي ځای کې دغه بغل به ورسره نیسئ او همغه خانې ته به وړئ. مثلا دا څاروی اوس 10 حروف ده، داسې به زور نیسئ 10 ته به وړئ. نو دغه ډول دې ځای پورې مې راوستو دوستانو او برابر ده. نور چې کله مو منظم برابر کړه دغه آپشن به وهئ، تاسو ته اوس 2.5 میلیون ټوکن درکوي. دغه دا ګورئ 2.5 میلیون یې راکړل. لاندې کلیم میګا پرایس باندې کلیک کوو، ټوکن زموږ حساب ترجمه کېږي. دغه د میګا برخې 2.5 میلیون ټوکن دي. نو دا هم تر سره شو. اوس راځم تاسو ته دوستانو څه د دې د ډیلی کامبو ښیم. ډیلی کامبو باندې هم روزانه 2.5 میلیون ټوکن ورکوي. ډیلی کامبو به موږ څنګه انتخابو؟ په دې برخه کلیک کوم، ورځو ډیلی کامبو ته. دلته د میسټر کامبرټ په رقم کارتونه به انتخابو. مثلا د نن ورځې کارتونه دغه دي دوستانو. ګورئ خرګوشان به په دغه شکل ورته انتخابوي. زه راځم دغه ورته انتخابوم په دې برخه کې. مثلا د لومړنۍ ورته انتخاب کوم. دلته به تاسو ورته لټوئ، دلته به لټوئ چې کوم کارت د ډیلی کامبو و هغه به ورته پیدا کوئ. زه مثلا د نن ورځې کامبو ورته په دې برخه کې لټوم.
نو تاسو کولی شئ همدې برخه کې ولټوئ او کارت پیدا کړئ. په دې دریو برخو کې که تاسو کولی شئ ولټوئ. د دوستانو ویډیو سکپ کوم چې تاسو ټایم ضایع نه شي. ښه نو ملګرو 3 واړه د کامبو کارتونه مې ورته پیدا کړل. چې پیدا مې کړل دلته په چک کارت باندې کلیک وکوئ او چې کارتونه مو سمې ټوکن درکړي. دا ګورئ 2 میلیونه په دې هم راکړل. دغه هم خلاص شو. اوس دوستانو یو برخه بله هم شتون لري چې په دې هم روزانه 1 میلیون فری ټوکن ورکوي. راځم دغه برخه هم تاسو ته معرفي کوم. لږ لاندې راځم. دغه برخه ده. دغه برخې کار دوستانو سره دلته به تاسو بعضې کارتونه پیدا کوئ او هغو کارتو کې پټ ټوکن په هغو به کلیک کوئ تاسو ته ټوکن درکوي. مثلا زه راځم تاسو ته ښیم. دغه ملګرو د دې د نن ورځ د پټو ټوکنو اجازه ده. ګورئ دغه کارتونه به پیدا کوو او د اسان کې چې ورسره ټوکن دي په دې به کلیک کوو. مثلا زه راځم اوس دغه کارتونه پیدا کوم. راځو بیرته د کارتو برخې ته. دغلته دا کارتونه شتون لري. زه لږ په چټکۍ سره پیدا کوم دوستانو. دوستانو یو مې ورته پیدا کړ. تاسو به کارت پیدا کوئ په څنګ کې به په دغه ټوکن باندې کلیک کوئ په دې سیکو. دغه د زه کلیک کوم. څنګ یې دغه کونج کې ده البته وبخئ. دغه کونج کې وړاکې غوندې سیکه ده په دې به کلیک کوو. دا ګورئ یو دانه انتخاب شو. 2 نور پاتې. دا 2 چې مې انتخاب کوم موږ ته 1 میلیون ټوکن راکوي. زه اوس ځم دا 2 نور هم پیدا کوم. دوستانو یو بل مې پیدا کړ. د ځینو نښه دلته وي د ځینو دا لاندې به تاسو وهئ. زه د دې مثالا لاندې وهم. دغه د هم کمپلیټ شو. یو بل یې پاتې او دغه هم وروستی ده. د دې هم په سکې کلیک کوو. دغه 1 میلیون دې کې هم موږ ته راکړي کلام وهو. نو دغه دا هم ترسره شو او زما اصلي اکاونټ چې ګورئ تر فعلا مې دغه یو 2 ورځو کې 30 میلیونه ټولې کړي. نو دغه ایرډراپ څنګه چې مې ویل 19 ورځې ټایم پاتې. څنګه چې تاسو رسماً خپل د ټلګرام ټویټ ګورئ په خپله صفحه د ټلګرام پوسټ یې نو دوی ویلي دي چې په 26 د سپټمبر یعنې 19 ورځې وروسته لانچ کېږي. نو دغه هم زموږ ویډیو وه او هیله ده د خوښې وړ مو